خو یو مونږ یو چې پردي غمونه کور ته راوړو څوک مو اشر له بوزي چاله سنګرې ساتو د پردي جنګ نه اکثر مات سرونه کور ته راوړو او پر هر پکې د هرې زاویې نه ښکارو د ماتو آینو عکسونه کور ته راوړو پر هر پکې د هرې زاویې نه ښکارو د ماتو آینو عکسونه کور ته راوړو د چا د اوچو شونډو د پاړونو لوګي د چا د شونډو د لمبو اورونه کور ته راوړو بیا د سپرلو نه هم هغوی لمنې ډکې کړلې ما ویل دا ځل به موږ هم ګلونه کور ته راوړو او د بل په جنګ کې مو د خپل ځان نه ګریوان شو کوو د بل په جنګ کې موږ د خپل ځان نه ګریوان شو کوو موږ لیوني یو د دنیا جنګونه کور ته راوړو او ساګره داسې بدبختۍ سره مخ شوي یو چې ساګره داسې بدبختۍ سره مخ شوي یو چې دتې منګولي ځو خالي لاسونه کور ته زما راغلو ښاغلو ډېرو مینهوالو ملګرو کلي راته وایم پخې راغلې راته وایم د اول خان رسوا پښتو تحریک دا ګلونه تاسو چې کوم ښار د دې تحریک نه جوړ کړی دی دا ټول تاسو د دې ګلونه یې الحمدلله او دا ګلونه دا نه ښکلې پیدلي دي چې دا ښار پې ډېر ښکلي ښکاري او د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک خصوصیت دا دی چې دا یوه وینه ده موږ بارین یو موږ ټول د یو بل دغه رسوا صاحب به وایي موږ د یو بل د نغري خلک یو نو الحمدلله موږ ټول د یو نغري خلک یو نو په اشنغر کې نه چې په ټول دنیا کې وګرځي نو په هر ځای کې به دوه درې څلور ټولنې وي او دا د هغوی د بې اتفاقۍ نښه ده زموږ د اتفاق نښه دا چې الحمدلله په ټولو تورمزو کې یو ادبي تحریک دی او ټول ملګري د هغې صدران دي ټول ملګري د هغې سیکرټریان دي ټول ملګري چې کوم دي نو د هغې هغه کلک غړي دي شاهکار به دا نه وي چې زه صدر یم نو زه به دا تنظیم زما دی نه امین به دا نه وي چې زه د دې سرپرست یم دا تنظیم زما دی زه به دا نه ویم ډاکټر عجز به دا نه وي مجیب به دا نه وي زما یو ملګري به هم دا نه وي چې دا تحریک لکه بس زه څه یم پکې نه چې دوی وي دا تحریک به وي چې دوی نه دا تحریک به ني نو الحمدلله موږ ټول یو وروڼه یو یوه وینه یو او په یو ځای ناستې پاستې او هغه رسوا صاحب به یو خبره کوله الله پاک ولې جنتونه ورکړي د یوسف خان محمد وال صاحب ځای کې به ناستو هغه به وی ګورئ یو خبره ته کوم هغه به لاړو تو کله داسې وی به وي تاسو چې باري خلکو سره کښېنئ نو د شاعران خپلو کې یو ځای کښېنئ نو خبرې به کوئ نو چا پس غیبت خو به نه کوي هغه به داسې کړی او یو بل ته او پردي شعرونه مو وایه په مشاعرو کې مړه چې لکه ړوان دي تاسو څوک راغواړئ او تاسو پردي خپل د خپل ملګري وایئ نو دا د هغه د مینې هغه د یو لوی ثبوت چې هغه به خپل ملګري غوښتل چې مخکې شي په خدای مې د قسمې موږ داسې لیدلي رسوا صاحب سره موږ هر ځای ته تللي وو هغه له به یې صدارت ورکړو ته یې وي سټیج ته دې راشي رسوا پاسه ما یې تا ته یې ویلي دي شاهکار ورشه تا ته یې ویلي دی لکه موږ به په زور وروستې یو 2 منټو له ورغه واپس په راغې به سره به کېناسته وایي دا چا ویلي دي قسم په خدای هغه وخت کې ډاټسن وي د ډاټسن سر ته به وختو موږ له به سیټ راکړو هغه په ډاټسن پورې نښتې نو دا تحریک هغې سړي جوړ کړی دی نو دا تحریک به ترقي ولې نه کوي او د دې تحریک دا ملګري به د یو بل سره مینه ولې نه کوي زموږ مشر کې مینه وه موږ له یې مینه راکړې ده موږ ته د خپلو بچو د رونو په شان کتلي دي قسم په خدای یو ځل په خدای مې ته قسم ځکه وخوړه چې دا هغه وخت کې به تاسو نه وی او دا شاهکار دا یو ځل سره ما جنګ وکړه دا حمید ګواه دی ما ته وی ستا زمان بغیر دغه کېږي ګزاره کېږي مې او چې او بس خوله ته یې والې او راغړی والې او لکه ډاکټر صاحب په شان په دې دواړه مخه خپل کړم نو دا هغه دا مینه وه چې دې ځای ته موږ راورسېدو دا تحریک په الحمدلله په مخ کې ځي او بل زه د خپلو ملګرو ته یو خبره کومه ګوره هغه موږ چې کله کتاب رساله هم چاپ کوو نو نصرالله جان صاحب د زو دا شاهکار ورلو نو موږ ته یې سر دا رساله چاپ کوو نو هغه یو ښکلې خبره وکړه هغه وی داسې کار دی وی کاروان به روان سپي به غاپي ور وي سپو پسې به شاته ګورئ نه تاسو ته په دې رساله کې په دې دغه کې تاسو ته ډېر خلک هر سره وباسي خو تاسو پروا نه ساتئ تاسو په مخ کې ځئ نو زما ټولو ملګرو ته دا خواست کوم دا څونه چې ملګري ناست موږ په مخ کې ځو شاته به نه ګورو چا پسې موږ پسې شاته څوک څه وي هر سړی ګوره جام کې هغه مروبه راځي چې هغې کې څومره ځای وي
بس د هغې نه به تویږي موږ پسې خلک هر څه وایي دی موږ به چا په سم نه وایو موږ به خپل کاروان په مخ کې بوځو موږ به کوشش کوو هر یو ملګری چې دا تحریک په وړاندې بوځو دغه څو خبرې مې کولې مننه کوم صفدرخان دي راستې دوی مخکې خبرې کول لا ته لږ ښه نه ښکاري خو به هر حال دا مې خپل تحریک د ملګرو خبرې وکړې او دا زما مینه وه بل د دې نه وړاندې چې زه باقاعده د محفل آغاز وکړم زموږ نن ډېر یو ډېر نږدې